په بلخ ولایت کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې د دغه ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې پر 650 اړمنو کورنیو د نغدي مرستو د ویش لړۍ پیل کړه. د دې ټولنې د رئیس په وینا په دې بهیر کې به د سره صلیب د نړیوال کمیټې په مالی ملاتړ هرې اړمنې کورنۍ ته 10,000 افغانۍ نغدي پیسې ورکړل شي. کمک‌هایی که امروز توزیع می شود با کمک مالی ICRC از طرف سرا میاشت افغانی توزیع می شود. تقریبا در ولسوالی چاربولک 6,500 خانواده از این کمک نقدی مستفید می شود و سرا میاشت افغانی بسیار زیاد تلاش کردند که در دو ولسوالی ولایت بلخ چاربولک و ولسوالی بلخ فقیرترین قشر مردم را پیدا کرده و اونها را ثبت نام کردن که امروز الحمدلله برایشان به هر فامیل 30,000 افغانی توزیع می شود. ورته مهال ډیری هغه خلک چې دا مرستې ترلاسه کړي فزیکي معیوبیت لري. دوی له افغاني سرې میاشتې ټولنې څخه په مننې وایي چې په دغو مرستو د راتلونکو څو میاشتو لپاره خپل لګښتونه پوره کولی شي. ما غریب بیچاره لنگ هستیم، پای ما را منگ زده، چیزی نداریم، اولادای ما خورد است، به خوردن و پیدا کردن حیران ماندگی هستیم. خدای تعالی نمیه رقمت بده که ما کمک کرد، 30,000 روپیه ما کمک کرد، میبریم یه رکتی چچ پوچ یک روغن یک مثال یک چیزی میگیریم کتش میخوریم. 30,000 افغانی رسید. مشکلات ما مردم تا یک محل میکنه که یک پردهداری ما یک دو ماه شوه. له بلې خوا د هیواد په شمال زون کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې عملیاتي امیر وایي چې دغه بهیر به په نږدې راتلونکي کې په فاریاب، سرپل، جوزجان او سمنګان ولایتونو کې هم پیل شي. موږ په دغه 5 ولایتو کې خو دغه 1400 کورنۍ په دغه ولایت کې بلخ ولایت کې او نور فاریاب کې دي. بیا دغسې موږ وروسته بیا چې نور ترتیب برابر چې سرپل و سمنګان و په شبرغان کې انشاءالله موږ پلان وبیایي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم په بلخ ولایت کې 650 اړمنې کورنۍ له دغو مرستو برخمنې شوې وي او تمه ده چې افغاني سرې میاشتې ټولنه به په بلخ ولایت کې پر 1,300 بېوزلو کورنیو باندې نغدي مرستې وویشي.